ملګرو یو نوې خبر در سره شیر کو د حسنین حوالې سره کم چې عدالت ته پیش شوی دی. عدالت کم نیول شوی حسنین جوډیشنل مجسټریټ ضیاء الله خان په عدالت کې پیش شوی دی. سمرباغ کې چې کم دی هغه نن عدالت ته د هغې دویمه پیشي وه چې هغه راوړلی شوی و. یاد دې وي چې په حسنین باندې اف آی آر زیر دفعه 324 302 درج کړې شوې ده چې تقریبا 3 تاریخه پکې د هغې وشو چې هغه د جوډیشنل مجسټریټ ضیاء الله خان عدالت ته پیش شوی دی. یاد دې وي چې حسنین په خپل مور او پلار باندې چې کم ډزې کړې وي د هغې په نتیجه کې چې د هغې پلار هغه وفات شوی و، مور چې کم ده هغه ډېره زیاته شدید زخمی و، بیا هسپتال ته وړلی شو وه. نو په هغې نتیجه کې په دې باندې 2 اف آی آر یعنې 324 هغه د زخمی کېدو 302 د مرګ کم دپې چې دي هغه پې درج کړی شوي دي. مجسټریټ هغه پیش شوی دی او د وکیلانو کومه وینا چې دا 2 تاریخه نور به هم دا بیا ضیاء الله خان مجسټریټ ته هغه پیش کیږي. 16 ورځې پس به د دې بیا بل تاریخ وي. زیاتر کتونکو هغه موږ ته دا ویل چې آیا د دې په هکله باندې لږ معلومات شریک کا چې حسنین په څه حالاتو کې دی او په کم وخت باندې د هغې تاریخونه روان دي. نو هغه معلومات چې کم دی هغه هم تاسو سره شریک کړه. حسنین چې کم دی کم عدالت ته چې پیش شوی د هغې په هکله باندې تاسو کتې هم شئ. زیر دفعه 324 302 لاندې مجسټریټ ضیاء الله خان په عدالت کې هغه پیش شوی و. نو دغه کم معلومات چې راغلي د حسنین باره کې زیاتر خلکو به دغه تپوس کو، نو هغه موږ د هغې سره شریک کو. 16 ورځ بعد به بیا د هغې بل تاریخ وي. نو دغه لنډه شان معلوماتو. یو بل تاسو ته دا ویم زیاتر خلک هغه داسې پیک خبرونه هم شیر کوي. لکه زه تاسو ته یو تصویر ښیم، هغه تصویر خلک شیر کوي، دا تصویر وایي حسنین هغه د جیل نه راووتو. نو د جیل نه راوته دا داسې اسان کار نه دی چې اوس مړي به خلک کوي او به د جیل نه راوځي. نو دغه لنډه شان ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.